موږ مختلف سفرونه کړي دي ترکیې هیواد ته چې هلته نړیوال بانک او ځینې نورو اداراتو سره د موږ مجالسو، همدارنګه په ازبکستان هیواد ته، ترکمنستان ته او د دې ترڅنګ اماراتو ته موږ سفرونه درلودل چې د 2015 کال لپاره تړونونه لاسلیک سوي د برېښنا د پیر او په ځینې نورو تخنیکي موضوعاتو باندې د برېښنا په هکله دوه اړخیزو همکاریو په هکله باندې مجلسونه سوي چې الحمدلله ښې پایلې یې درلودې. موږ به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د ترکمنستان څخه یو بل لاین چې هغه د بالامرغاب ولسوالۍ د بادغیس چې د بالامرغاب شریف ولسونه چې ډېرې قربانۍ یې ورکړي، ډېرې ستړیاوې یې ګاللي، هغوی ته او د بالامرغاب چون ډېره لویه ولسوالۍ ده، تاسو پوهیږئ چې هلته نفوس ډېر زیات ده، مختلفې ساحې لري، مورچاغه پورې چې هلته زموږ تاسې ترکمنان وروڼه اوسېږي، تقریبا شاوخوا 3000 4000 کورونه دي، هغوی ته دې ټولو ته به برېښنا رسېږي.